په دې سینو بر الله ماران مسلط کی او هغه به د دې په دې سینو ټکونه لګي او زهر به ورته ور داخلي ځکه چې دې د خپل بچي حق نه ادا کړی والعیاذ بالله. انسانیت حقوق دا زموږ په دین کې محفوظ دي د هر چا. مخکې موږ خبره وکړله په دې سلسله کې تر دې پورې چې د غېږې د ماشوم حق چې پی خوري او خپل حق په خپله خوله باندې غوښتی هم نشي، الله سبحانه وتعالی د هغه حق هم په دې دین کې محفوظ کړی دی، او که د هغه حق ادا نه کړی شي باقاعده د هغې مور پلار ته پې سزا او عذاب میلاویږي. یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو زنانه چې کله بچی پیدا شو سره د دې چې دی په دې سینه کې پی شته او دی نه ورکوي، دی په دې مور حق دی د بچي چې دا به دې بچي له پی ورکوي، او دا ځان داسې متکبره غوندې ګڼي یا لکه دا اوسنۍ څوک دې خفه کېږي نه، دا اوسنۍ ده ځان ته چې د تعلیم نه خلاصې وای دا وایي چې یاره بس مونږه ځان ورته داسې دغه ښکاري چې دا څنګه اوس بچي له پی ورکوي، خاوند ته یې پیډر راوړه که نه وله بازار نه وله پی راوړه که نه. نو د دې د لاسه ماشومان تباه و برباد شي، صحتونه یو میډیکل لحاظ سره هم تباهي ده، بل طرف ته د بچي حق ادا نه کړو د مور. د الله نبی فرمایي د دې مور په دې سینو به الله رب العالمین ماران مسلط کی، په دې سینو به الله ماران مسلط کی او هغه به د دې په دې سینو ټکونه لګي او زهر به ورته ور داخلي ځکه چې دې د خپل بچي حق نه ادا کړی والعیاذ بالله. سخته خبره ده. زمونږ دې دین کې دومره انصاف دی، دومره عدل دی، دومره ټیم په ټیم موږ ته خپل فرایض ښودلي دي چې ګوره دې وخت کې ستا فرض او د بل حق، دا د بل چا حق چې دی دا ستا فریضه لکه د ماشوم حق دی نو د مور پلار څه دی فریضه ده، د مور پلار فرض. کلم چې د یو کس حق دا د بل فرض، لکه اوس مثلا د پلار او د زوی خپل مینځ کې یو بل باندې حقونه دي، نو د دې پلار چې د احترام دا دغه حق دی او د دې بچی فریضه ده، دې طرف نه فریضه ده هغه طرف نه دغه حق ده. داسې دا ټول انسانان دا ماسې مثال درک دا ټول مونږ او تاسو په دې حقوق او په دې خپل فرایضو کې ګنډلې شوي یو چې دې ټیم کې به کم حکم د الله او کوم فریضه ماته متوجه ده او دې وخت کې به زه د چا حق ادا کوم چې هغې کې مانه کوتاهي ونه شي، ضرر به یو بل نه ورکوي. مؤمن مسلمان ځان به ضرري نه جوړی